أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وألوذ بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب وأسلم الصعب الجميل لا يا قلب لا تحزن على صحبي فقد لاهم على صحبي لهم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به تاسو داسې یو اهم اپلیکیشن دروښیم چې د دې په ذریعه به تاسو ډېر کارونه هغه آسان شي. دوستانو دا داسې اپلیکیشن دی لکه تاسو ګورئ ډېر خلک هغه یو پروګرام وي په هغه کې خپل سیټینګ او سافټویر کوي، خپل تصویران پکې لګوي. دوستانو لکه زاپیه شو، داسې نور پروګرامونه شو، خپله ژبه پکې لګوي. دوستانو دا پروګرام نن تاسو درښیم چې دا کوم پروګرام دی او د کې تاسو څنګه کار کولی شئ دوستانو، او څنګه پروګرام کې سافټویر کولی شئ. دوستانو هر پروګرام چې تاسو کولی شئ د اپلیکیشن په ذریعه باندې خپل تصویر ولګوئ، هغه 2 ځای کوي 3 ځای کوي، خپل نوم پکې ولګوئ. دوستانو خپل تصویران ورواخیږئ، خپل اوازونه ورواخیږئ. دوستانو دا ډېر اهم اپلیکیشن دی. دا اپلیکیشن دوستانو دا اپلیکیشن د سکرین پر تاسو ښکاري. دوستانو APK ایډیټور پرو دا نوم دی. دوستانو چې دا تاسو کله را ډاونلوډ کوئ نو دا پلی سټور کې نه پیدا کېږي. دوستانو دا به تاسو راځئ کروم براوزر ته. دوستانو کروم براوزر دغه دی نه په سرچ کې ورکړئ، دا دغه نه به را ډاونلوډ کړئ. دوستانو دا ډېر یو اهم اپلیکیشن دی. دوستانو ویډیو په ځیر سره وګورئ تر څو دغه طریقې یادې کړئ او په اپلیکیشنونو باندې خپل تصویران ولګوئ او دارنګې نور خپل ایجاد وکړئ. دوستانو نو زه د ویډیو په طرفه ویډیو شروع کوم. دوستانو نو هر کله چې تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ دغه کروم براوزر څخه دوستانو دا به تاسو ویله کوئ. کله دا تاسو کولی کړئ دوستانو تاسو به دغه صفحه ایله شي دا کې تاسو دا څو خطونه راځي په دې کې دوستانو دا تاسو په دغه دویم باندې کلیک وکړئ. دا دویم خط دی دوستانو په دې به کلیک وکړئ. دا تاسو کلیک دوستانو تاسو به لږ انتظار وباسئ. لږ انتظار وروسته به دوستانو تاسو دا برنامې ټول ایله شي. تاسو غواړئ په کومه برنامه کې هغه خپل سافټویر وکړئ، خپل سیټینګ پکې خپل تصویران دارنګې یا هغه کې تبدیلات راوړئ. دوستانو موږ راځو دارنګې یو پروګرام ګورو. دوستانو لکه په نن زمانه کې خلک زاپیهګانو کې دغه پښتو فارسي دا ژبې لګوي، دارنګې دوستانو خپل تصویران لګوي. نو موږ هم ځو دغه زاپیه به ووایو. دوستانو دا خطونه دي کې به تاسو دغه که چېرته تاسو غواړئ چې نوم ولا بدل کړئ یا 2 ځای کوي دغه دریم خط باندې به کلیک وکړئ. اوس موږ چون غواړو دغه تصویر بدل کړو دغه دویمه کرښه چې کومه ده دوستانو دې له به راشئ. دا به تاسو دوستانو دلته به تاسو دغه صفحه رایلئ. دوستانو دلته به تاسو دا کرښه داسې واړوئ. دا دوستانو تاسو وینئ دې ته به راوړئ. داسې بیا دا دوستانو که چېرته تاسو غواړئ زاپیه کې کوم اوازونه دي دا تاسو تبدیل کړئ، دې کې خپل اوازونه ولګوئ. دغه ساده حاله به راشي. دوستانو لکه ګورئ دلته دغه اوازونه تاسو ته راوړئ او موږ پرېږدو. دا ګوره دوستانو دا اوازونه دي. دې کې اوس چا خپل سیټینګ کړی دوستانو تاسو غواړئ دا بدلولی شئ، خپل پروګرامونه خپل هغه ژبه پکې ولګوئ. دوستانو نو دغسې نه بدلېږي. چون اوس موږ راځو دغه کې تصویر بدلو. تصویر دغه تصاویر له به راشي. دوستانو اوس موږ غواړو کوم ځای تصویر بدل کړو. د هر ځای تصویر دلته تا ته دوستانو بېل بېل ښیي چې کله تاسو دا وصل کوئ کوم تصویر راځي هغه ټول تاسو وینئ. دوستانو هر رقم تصویر چې هغه دلته تاسو ته راوړي. نو موږ چونکې د زاپیې د صفحې تصویر بدلو چې موږ دغه اپلیکیشن په بل نوم وپېژنو نو موږ ځو چې زاپیه ګورو دا تصویر پیدا کوو. دوستانو نو زه به دغه ویډیو لږه ودرومه چونکې اوږده نه شي دغه به زه پیدا کړم. دوستانو بیا به ویډیو دوستانو تاسو وینئ دلته دا زاپیه ده دغه تصویر تاسو وینئ. دوستانو موږ غواړو دا تبدیل کړو دا په یو بل تصویر باندې ولګوو، خپل تصویر په ولګوو. دوستانو تاسو به دغه دا د پین نښان د قلم نښان په دې به تاسو دوستانو کلیک وکړئ. تاسو به دغه تصویران راوړي. دا دې نه دوستانو تاسو کولی شئ کوم فولډر له ځئ نو زه غواړو دې باندې موږ یو بل تصویر ولګوو. دوستانو نو زه یو تصویر خوښوم دارنګې زه ګوره دوستانو ته غواړم دغه تصویر په ولګوم. د خپل تصویر دغه یو تصویر پرې لګوم. دوستانو دلته به تاسو دوستانو دا ذخیره ووایئ. که تاسو دا تصویر ووایئ ذخیره چې کله ووایه لږ انتظار وکړئ څون د خپل سیټینګ برابر کړي. دوستانو لږ انتظار وباسو. انتظار وروسته به تاسو ته دا صفحه لګي. دوستانو موږ دا ویډیو ودرو ویډیو اوږده نه شي. دوستانو تاسو ویل دوستانو چې دغه صفحه ته دلته به تاسو داسې چلو کوئ چې دغه مخکینی دغه به حذف کړئ زاپیه دا یعنې په دې به حذف ووایئ. دوستانو دا طریقه ده په ځیر سره ته وګورئ. دا چې کله تاسو حذف کړله نو تاسو بیا دویم ځل دغه صفحه دویم ځل کې بیا تاسو دا نصب ووایئ. دوستانو نو موږ نصب وو چونکې زاپیه نصب کړو. دوستانو
دا به تاسو نصب کړئ. تغازلهم وتهواهم انتظار به وباسو دوستانو. في الدرب مضى دوستانو ستاسو وکړه چې دغه اضافیه نصب شوه تمام لبره شو مونږ لاړ شو. اوس به وګورو دغه اضافیه چې واقعا دوستانو دلته تاسو ګورئ دغه تصویر باندې دغه اضافیه جوړه شوې. اوس به دغه مونږ وګورو دا ګوره دوستانو نو اضافیه په دغه تصویر سره بنا شوه په دغه تصویر جوړه شوه دوستانو. دا ډېر یوه اهمه ویډیو ده دوستانو. دا به د نن ورځې ویډیو هیله لرو چې ویډیو مو خوښه شوي. که چېرته زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او دا د نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ. د بلې ویډیو د راتګ پورې دوستانو د الله سپارم د الله په امان په مخه.